علیکم. قدرمندو افغانستان ډیر ښکلی دی او ډیر ښکلی خاوره لرو او الله ډیر یو طبیعي ښکلا ورکړې. دغه د غرونه دي او د یو څو ورځې بارانونه دي. دغه ګل ته ګورئ، ګوره د تیږو منځ کې دغه ګل شین شوی دی، یعنې غریزه ساحه ده، شاوخوا که فکر وکړو خاوره هم نشته. دغه د غرونو منځ کې یعنې د تیږو منځ نه څه ښایسته ګل شین شوی، دا وګورئ. نو افغانستان خاوره ډېر ښکلی دی. دې ګلونو ته ګورئ، دا یو غریزه ساحه ده، الله څومره ښایسته ګلونه شین کړي دي. خو په افغانستان کې لږ باران وشي که نه، نو تاسو به حیران پاتې شئ چې دغه ګلونه وګورئ، چې دغه طبیعي ګلونه که نه، چې دا ډېر ښه ښکاري، نه چا کرلي نه چا تربیه کړي دي، همدغسې د تیږو په منځ کې دا شین راخیږي. دا وګورئ څومره زموږ ښایسته خاوره ده. دا ګل ګوره، دا بل فوکس که دا ګورې اوس هم لا باران نه دی، مخکې څو ورځې یو باران شوی و، دغې ګورنو ته وګورئ د تیږو په منځ کې شین شوي دي. دا ګورئ دغلته راغلمه نو دغه ساحه راته ډېر ښه ښکاره شو، دغه ګلونه ډېر ښه ښکاري. ګورئ لږ لږ ګلونه را شین شوي دي، واقعا چې ډېر ښایسته ښکاري. دې بل ګل ته ګوره، ګوره دا وچ دی، که چېرته یو څو ورځې نور باران هم وشي نو دغه ګلونه دغه طبیعي ښکلا دغه ګلونه به وګورئ حیران به پاتې شئ. واقعا چې افغانستان ښایسته ځای دی، ښایسته خاوره الله راکړې ده. خو بس چې لږ نور هم ارام شي، امن راشي، نور انشاءالله ټول به ګل شي. راسره اوسئ.